وی خپل راز اچاله موایا یو حدیث کې راځي اقضوا حوائجکم بالکتمان دا خپل حوائج په دې کتمان باندې پورا کوي راز چاله وایا ما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کله دې زړه راز ټینګ نکي دې شی به ویلې دې شی به بل چاله ویلې ته چې چالو چې لکه تعالی دراس خبره کوم چاله وایا ما دې دا مقصد شمدا په خپل داراسته فاش مولانا عبد الباقی شه دې باره کې کتاب لیکل دی حفظ الاسرار راز ساتنه دراز په اسلام کې څومره اهمیت دی د محمد رسول الله راز چې هغه حذیفه بن یمان عجیب مجاهد وجدالا عمر بن الخطاب فرمایي کته دراز شاله وای هغه به بل وای هغه به بل کی دې شي ته د هغه شي په باره کې اقدام وکي هغه دشمن مخکې کمین کې ناشي ارزه بس دلدل شي راز به شاله وای ما ځان سره ستو کلګي ساته شپږم توصیه موږ تاسو سره وکړه ډېر عجیبه دي خبر له متوجي شه د غمون نه ډېر بیغمش لا تحزن کوم دا خبره لیکلې ده چې کوم کار تیر شوی لا تحزن والوي دغه به شګړېګم چې کوم را روان دي دغه غم مکوا چې دا کوم سره بالفعل اخته دي دغه مشترکه نو عمر بن الخطاب فرمایي وی چې کوم یو کار لا واقع شوی نه دي ځان پاږي کې مو مشغوله و